السلام علیکم ګرانو مینوالو، خپل پروګرام کې ځل بیا تاسو سره نیغ په نیغه او ما سره نن زما ډېر ګران رونه ډېر ګران ملګري جواد او ولید او په کیمره باندې عباس ناست دی. زه ورته هرکلی وایم زما پروګرام ته راغلي دي او دې نه مخکې ما سره په پروګرام کې شرکت کړی دی، خو چونکې ولید ما سره مخکې یو پروګرام کې شرکت کړی دی، خو چونکې عباس ما سره په فرست ټایم باندې دی، خو چونکې په کیمره دی د نه بعد به راځي انشاءالله. زه تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه ستاسو د راتګ، ډېره مننه ستاسو د راتګ، ډېره مننه. تاسو ته به یو کلام ډالۍ کوم. ولید تا ته به کلام ډالۍ کوم ستاسو په اجازت سره. وایي صلاح څه مشوره او څه خبرې پکې راکړه، صلاح څه مشوره او څه خبرې پکې راکړه، سنګر ته ځم د خپلې دعا زغرې پکې راکړه. د زهرو په بازار کې خوب لیدل دي پتاسي خو، د زهرو په بازار کې خوب لیدل دي پتاسي خو، یا خدایه ته په خپل حکمت شکرې پکې راکړه. قانون که د ځنګل دی نو یو کار خو وکړه خدایه، قانون که د ځنګل دی نو یو کار خو وکړه خدایه، د امن ځنګلي غوندې کونترې پکې راکړه. سرکاره په بدل کې مې دا ټولې وسلې واخله، سرکاره په بدل کې مې دا ټولې وسلې واخله، پیسې درنه پې نه غواړو سندرې پکې راکړه. او زه هغه ملنګ نه یم چې په ټوک روټۍ رضا شم، زه هغه ملنګ نه یم چې په ټوک روټۍ رضا شم، کچکول به درته نیسم خو برګرې پکې راکړه. زه هغه ملنګ نه یم چې په ټوک روټۍ رضا شم، کچکول به درته نیسم خو برګرې پکې راکړه. بغیر له دې به څوک مني چې ستاسو د کور لار ده، بغیر له دې به څوک مني چې ستاسو د کور لار ده. سوکاڼي پکې کېده څو ټکرې پکې راکړه. او مالکه چې ژوندون دې راته غرونو کې پیدا کړو، مالکه چې ژوندون دې راته غرونو کې پیدا کړو، نو اوس مې مددګار شه ملغلرې پکې راکړه. او زمون خو په الله باندې منځونه خرڅول دي، زمون خو په الله باندې منځونه خرڅول دي، مونږ وایو چې دا واخله او ډالرې پکې راکړه. ډېره مننه جي. او سپیری دی ګلالۍ او ملالۍ مې ټولې واخله، سپیری دی ملالۍ او ګلالۍ مې ټولې واخله، یو څو بس بې نظیرې بختورې پکې راکړه. منظر د خپلو سترګو د جنت نه مه وباسه، څو ورځو ته مې پرېږده څو چکرې پکې راکړه. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني جي، ډېره مننه. جواد رور یو کلام به تاسو ته ډالۍ کوم. جواد زما ډېر ښه ملګری دی، ډېر ښه مینهوال دی، ډېر زیات زوړ مینهوال دی او اکوړي سره ایسوړي پایان سره تعلق لري. دا درې واړه ملګري زما دغه کلي سره تعلق لري. او ولید خو ماشاءالله ډېر قابل هم دی، عباس هم ډېر قابل دی ماشاءالله، خپل سبقونه هم وایي او موږ د واګو یو چې الله د یو خپل مقام ته یو خپل منزل ته ورسوي. دا کلام به زه جواد ته ډالۍ کوم. وایي د فکر په مشال د زړه تیاره ماتول غواړي، د فکر په مشال د زړه تیاره ماتول غواړي، که نه کېږي نو بیا به دغه زړه ماتول غواړي. تش نوم خو نه دی مورې چې فرهاد دې راته خوښ کړو، تش نوم خو نه دی مورې چې فرهاد دې راته خوښ کړو، دا نوم د شیرینۍ د کلي غره ماتول غواړي. او غرور دی بیا د اوسپنې خدایان، غرور دی بیا د اوسپنې خدایان دي بیا بوتان دي، غرور دی بیا د اوسپنې خدایان دي بیا بوتان دي. پښتون ته په دې یو جبین ډېر څه ماتول غواړي، د ټول عمر د سترګو فرعونیت به پې تاراج شي، د ټول عمر د سترګو فرعونیت به پې تاراج شي. بس یو ماښام د زړه په سر باڼه ماتول غواړي. ډېره مننه جي. او زمونږ په اندامونو کې دې ماته شي هم خیر، زمونږ په اندامونو کې دې ماته شي هم خیر دی. د کلي قاتلانو ته چاړه ماتول غواړي، د عشق د ارادې کعبه بت د سومنات کړو، د عشق د ارادې کعبه بت د سومنات کړو، د مینې د کمزوري نیت مانځه ماتول غواړي. ډېره مننه جي. او عظمت په بندګۍ کې په هر شان پیدا کول دي، عظمت په بندګۍ کې په هر شان پیدا کول دي. سرونه ستا د کور په دیواله ماتول غواړي. اوس داسې د سلګۍ سلګۍ تپوس کول پکار دي، اوس داسې د سلګۍ سلګۍ تپوس کول پکار دي. تنبې د دې وطن د هر کاله ماتول غواړي. راځئ سړي خورو د مستۍ ورځې دې سپرلی دی، راځئ سړي خورو د مستۍ ورځې دې سپرلی دی. په لارو کې څو پیغلې څو واړه ماتول غواړي. او که تاسو په نازونو مور لوی کړي یې نو ټیک ده،
که تاسو په نازونو مور لوی کړی یې نو ټیک ته منظر هم په چا خپله ډوکي نه ماتول غواړي. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني جي. د پروګرام په آخر کې السلام علیکم، څنګه دی جي؟ ټیک ټاک، ښه صحت ښه دی. عباس روډ په کیمره دی او هغه ته به یو کلام ډالۍ کړم. دا اخري غزل دی. جي یو تګ د یو کاروان دی وي، یو یون دی وي ملګرو. یو تګ د یو کاروان دی وي، یو یون دی وي ملګرو. یو فکر، یو احساس او یو جنون دی وي ملګرو. د تور او سپین د ښه او د خراب خبرې نشته، د تور او سپین د ښه او د خراب خبرې نشته. د یو ادم د یو نسل قانون دی وي ملګرو. بس سر د خپل وطن د لیلا خپو ته غورځول دي، بس سر د خپل وطن د لیلا خپو ته غورځول دي. لازم نه دي چې خامخا مجنون دی وي ملګرو. د قام او د وطن مینې کافر کړم اوس وایم، د قام او د وطن مینې کافر کړم اوس وایم. کافر دی وي ملګرو خو پښتون دی وي ملګرو. د قام او د وطن مینې کافر کړم اوس وایم. کافر دی وي ملګرو خو پښتون دی وي ملګرو. د ویرې د شور دم شي خو چې دم شي د غسان دی، د ویرې د شور دم شي خو چې دم شي د غسان دی. چې اوس په هر قیمت وي خو سکون دی وي ملګرو. باچا که مسلمان دی خو د لوږې خلک وجني، باچا که مسلمان دی خو د لوږې خلک وجني. باچا د مونږ ماړه ساتي قارون دی وي ملګرو. او دې سختو مرحلو ته وار خطا نشئ کمکلو، دې سختو مرحلو ته وار خطا نشئ کمکلو. دا ژوند دی او تیریږي خو ژوندون دی وي ملګرو. دا خاوره د جنت شي د راتلونکي وخت دپاره، دا خاوره دی جنت شي د راتلونکي وخت دپاره. زمونږ د سوسړو په زړه چاودون دی وي ملګرو. خو سر لګول غواړو که په دې وي که په دې وي، خو سر لګول غواړو که په دې وي که په دې وي. که ستا په لیچ نه وي په زنګون دی وي ملګرو. منظر خو د سپېره پښتون قسمت بدلول غواړي، که سور انقلاب نه وي په بدلون دی وي ملګرو. ډېره مننه جي، ډېره مننه جي. ولید بھائی، جواد بھائی او عباس بھائی، ستاسو ډېره مننه کوم. تر بل پروګرام درنه غواړم اجازت. د الله په امان.